ډېر ګران او زړه ته رانږدې ماشومانو سلام. هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته بیا هم ډېر ښه راغلی. خدای دې وکړي چې خپل درسو ته ډېر په غور غوږ ونیسئ او څو ځله یې واورئ چې ښه مو زده شي. بیا به هم خپل نوی درس د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. د موږ او تاسو نننی نوی درس په څوم درس وي په یادم دی؟ 12 درس دی. آفرین. 12 په پښتو کې داسې لیکل کیږي 2 د یوه سره، او 12 په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي یو یې کیڼه خواته راځي. دا هم زده کړئ چې حساب مو هم زده شي. 12 درس کې فی د الف سره ګورو چې څه رقم لیکل کیږي او څه رقم تلفظ کیږي. ښي خواته فی مکمله فی ده او په منځ کې نیمه فی ده چې ولې نیمه شوې د دې دپاره چې الف ورسره راشي. فی الف فا. کیڼه خواته وګورئ داسې لیکل کیږي او فا تلفظ کیږي، لکه فا په فایده کې. فا د فایده په کلمه کې څه شی چې ګټه رسوي، ګټه هم ورته ویل کیږي، فایده هم ورته ویل کیږي. فا فایده هغه شی چې موږ ته ګټه رسوي یا نقص نه لري، فایده ده. فا فایده. فا فایده. او اوس براش وګورو چې قاف د الف سره چې راشي څه رقم لیکل کیږي او څه رقم تلفظ کیږي. قا. دغه قاف ښي لاس ته قاف مکمل قاف دی، په منځ کې چې ګورئ نیم قاف دی. ولې نیم شوی؟ د دې دپاره چې د الف سره راشي. قاف الف قا تلفظ کیږي او د کیڼې خوا قا وګورئ څه رقم لیکل شوی. قاف الف قا. لکه قا په قاب کې، د عکس په قاب کې، د منظرې په قاب کې. موږ تاسو کله چې منظره په لرګي په چوکاټ کې اچوو هغو ته قاب وایو. قا قاب. یوه بې د قا سره راغلې قاب شوی. قاب. دغه شین پرداز چې ګورئ دا د قا کلمه ده. قا یو بې ورسره اضافه شوی قاب شوی د لاندې. قا قاب. قا قاب. د عکس قاب، د منظرې قاب. قا قاب. باید وکړي چې دا مو هم زده شوي وي. اوس نو د کارخانگی نوبت ورسید. یوه صفحه به فی الف فا ولیکئ، یوه صفحه به قاف الف قا ولیکئ، یوه صفحه به د 12 عدد په پښتو کې او یوه صفحه به د 12 عدد په انګلیسي کې ولیکئ. نور نو مو وخت پوره دی. که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای پامان.